سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې زه پاکستان ته تللی وم فامیل لیدو دپاره او زه چې بیرته رالم ماته خدای زوی راکړو. نو دا تر اوسه پورې ما ډیکلیر کړی نه دی، دې دپاره څه کول پکار دي. ګورې ملګرو، هر څوک چې پاکستان ته راشي خپل فامیل لیدو دپاره او بیا څه وخت بعد دوی ته خدای زوی یا لور ورکړي او دوی غواړي چې دا ډیکلیر کړي په اوپرا کې، نو تاسو به داسې وکړئ چې د خپل ستاسو کوم اولاد پیدا شوی د هغه برث سرټیفیکیټ چې کوم دی، کوم شبخانه کوم ځای کې هغه پیدا شوی هغه به راواخلئ او هغې سره به یو خط ولیکئ او دغه برث سرټیفیکیټ به یو ځای کړئ او دا به اوپرا ته په کوریر باندې ولېږئ، هغو ته به یې ورولېږئ. نو ستاسو زوی یا لور چې کوم دی هغه به ډیکلیر شي، هغو سره هغه به ستاسو اسنادو کې راشي. دا ډېره مهمه خبره ده، ډېره مهمه موضوع ده. ډېر داسې ملګري شته چې هغو ډېر وخت بعد دا ډیکلیر کړي یا دوی نه هېر شوی، بیا ورته وروسته ډېر جنجالونه جوړ شوي. نو که هر ملګری چیرې دوی خپل فامیل لیدو دپاره پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي یا بل کوم هیواد ته ځي او بیا څه وخت بعد دوی ته خدای زوی یا لور ورکوي، نو ښه خبردار چې سمدسته هر کله چې ستاسو زوی یا لور پیدا کېږي نو تاسو د هغې برث سرټیفیکیټ جوړ کړئ. د پیدایش چې کوم سرټیفیکیټ دی کوم شبخانه کې هغه پیدا کېږي نو هغې نه تاسو هغه برث سرټیفیکیټ اخیستلی شئ او هغه برث سرټیفیکیټ تاسو راخیستلی شئ، دې سره یو لیټر تاسو لیکئ، خپل ټول معلومات ورسره لیکئ او دا اوپرا ته تاسو بیا د کوریر په طریق لیږئ، د خط په طریق لیږئ او هغه بیا ستاسو په فامیل کې تاسو سره هغه یو ځای ډیکلیر کېږي. نو دغه یې طریقه کار دی. نو که ستاسو کوم داسې ملګري هغو سره دغسې یو مشکل سره مخ وي، دغه یې اسانه او بهترینه لار ده. او څومره زر چې تاسو خپل اولادونه ډیکلیر کوئ دا ستاسو دپاره فایدهمند راځي، ښه راځي. نو وروسته بیا تاسو د جنجالونو بچ کېږئ. مننه ملګرو، که څوک کوم پوښتنه لري کوم سوال لري تاسو خپلې پوښتنې ته یوټیوب چینل باندې پوسټ کولی شئ، کمنټ کې لیکلی شئ. انشاءالله زه به په خپل وخت باندې ستاسو د پوښتنو تاسو ته خامخا جواب درکوم. تر بل ویډیو پورې به الله سپارم، په مخه مخه.